خوشحالو تمالا مروغ جوړ اوسه بیګا د افغانستان میچ بازم او د خلکو نه به پوښتل وروره بیګا د میچ ولیده او لوبه ولیدله ډېره په زړه پورې لوبه وه اسټرالیا وګټله بس زموږ د لوبغاړو د دغه کیچونه ډراپ شو بس په دغه باندې زه ملګري سره ناست وم ورته دا خبره وکړله چې هغه موجب چې کیچ ډراپ کړو ورته دا خبره وکړم چې لکه چې میچ امپایر و هغې ویل نه ډېر سکور پاتې دی بل یاره مشکله ده وروره بیګا د میچ ولیده ښه صحیح مو لیدله ولا چې ښې شرمولې وه بس هماغه و چې د مجیب کینچ مس کو حشمت الله شهیدي و چې کینچ ډراپ کو بس هماغه لامل چې مې لوبه میچ امپایر وروره بیګا د میچ ولیده لوبه خو مو لیدله او د شروع نه خو ډېر زیات خوشحاله و خو بس وروسته یې د بده مرغه ډېر سخت خفه کړلو پوه شوې چې د موجب دا کینچ نه وی خطا کړی که نه نو بیا به یې ډېر ښه خوند کړی وی پوه شوې بس د شروع نه دلته والا په سړکونو باندې ټول خلک ولاړ وو بس هغه زمونږ ارمان پوره نه شو خو بیا دې هم خدای وکړي چې آینده کې یې وګټي پوه شوې خو ښه خوند یې وکړ تر اخره پورې هم نه ښه خوند به اخیست سوري جوړ کې پدې نړۍ د خپل هېواد غیر سوري جوړ کې داسې ځلېږي لکه لمر واورې قهرمانانو ای زموږ اتلانو ای زموږ جنه بیګا میچ څنګه دا لوبه خو ډېره خوندوره لوبه وه اسټرالیا وګټله خو لوبه د ابراهیم زادران بیټینګ ډېر خوند وکړ زموږ د زړه دا خوشحالي مو هر اړخي